الله مونږ ته د خپلې خوشحالۍ خبرې ښودي چې ده ووایه زه پې خوشحالېږم، ده ووایه زه به خوشحاله شم، ده ووایه زه به خوشحاله شم. نو په دې دوه څیزونو الله خوشحالېږي. یو د الله تسبیح سبحان الله چې پکې راځي. مقصد یې څه دی؟ سبحان الله، چې موږ د دې خبرې عقیده لرو، د دې خبرې اقرار کوو چې الله ته د هر عیب نه پاک. نو چې ته ما ته ووایې چې ګورې تا کې څه عیب نشته، اگر چې زه د عیبونو ډک یم نو زه به خوشحالېږم که نه به خوشحالېږم. چې د تا ته ووایم چې یاره څونه ښکلې تا کې عیب نشته، څومره ښه وجود دی دی، تا کې عیب نشته، څومره ښکلی علم دی دی، د علم عیب نقصان هم تا کې نشته، سره د دې چې دا هر څه ناقص دي، ته به خوشحالېږې که نه؟ نو چې زه الله ته ویم چې یا الله تا کې څه عیب نشته، الله زه وده کېږم خوب ته محتاج یم، تا له خوب نه راځي، ته خوب ته محتاج نه. الله زه ستړی کېږم خدای په تا ستړی نه راځي. الله ماله مرګ راځي، تا له مرګ نه راځي. الله زه بیمارېږم تا له مرض نه راځي. الله زه بل ته چغې وم ته چاته چغې هېڅ ضرورت دې نشته، نه چاته چغې وې. د ټول قدرت طاقت مالک پروردګاره ته. الله زه ښځې ته محتاج یم، ستا ښځې ته حاجت نشته. الله زه بچو ته محتاج یم، ستا بچو ته حاجت نشته. که زما خپل بچي نه نو پردې بچې غېږ کې ونیسم پالمې، ستا دې ته حاجت نشته. زه پلار ته محتاج یم، ستا پلار هم نشته، ستا نیکه هم نشته، ستا بره نسب هم نشته، ستا سخر خواښ هم الله نشته. خدای تا کې هېڅ احتیاج نشته، مخلوق ټول تا ته محتاج دی. رښتیا ووایه په دې یو سبحان الله کې دا ټولې خبرې پرتې دي. چې ته یو ځل سبحان الله وایې دا ټولې خبرې پرتې دي. الله ته د شریک نه هم پاکې، تا له شریک نشته. ستا شان چې څومره اوچت دی شریک نشته. ستا صفات چې کوم دی هغې کې هم تا له شریک نشته. ستا په شان علم د بل چا نشته، ستا غوندې طاقت الله د بل چا نشته. ته چې کوم کارونه کې بې عیبه کارونه دي. زه چې کار کوم خامخا نقصان به پکې وي. تا سپومۍ نور دې له چکرې ورکړي دي، دا ستوري او دا کائنات پروردګار. رښتیا ووایه دا د خدای حقیقي صفتونه د رب العالمین. نو چې ته په دې اقرار کې چې تا کې عیب هېڅ نشته نو په دې به الله خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي. ټول هغه څیزونه چې الله له مناسب نه دي ټول ختم. او بیا بحمده مقصد څه دی؟ چې څومره ښکلي صفتونه دي الله دا ستا دي، تر دې مستحق دی. د ټولو نه لوی صفت وجود دی. خدایا زما څه وجود دی؟ مخکې نوم وروسته به بیا وجود ختمیږي. ستا وجود ازلي ابدي دی، ختمېدو والا نه دی. زما به څه علمي د دې دیوال نه پورې غاړه زما نظر نه لګي. چې کوم ځای پورې نظر لګي هغه هم ناقص علم. یو شی راته دوه دوه ښکاري. خدای ستا په هر ځای کې نظر دی، ستا په هر شي نظر دی پروردګار. په ځمکه کې دننه چې زمیندار کم تخمونه اونولي ده ته پته نه لګي چې هغه غنم کم ځای پروت دی. پروردګاره تا ته یو دانه معلومه ده. ولا حبة فی د ځمکې تیارو کې دانې او هغه پاڼه چې د اونو نه غورځېږي خدای تا ته معلومه دي. کم نری نری تخمونه د شړشم او د دې کبل او د دربو چې په دې ځمکه کې پراته دي، په خدای قسم الله ته یو معلوم دی. په دریاب کې دننه چې کوم حیوانات دي الله پیدا کړي دي الله ته د هغې علم دی. په دې فضا کې چې کوم مخلوقات دي د الله په دې ټول هر څه علم. په مخکې، په وروستو، په جنت، په دوزخ، په قبر، په قیامت، په دې هر څه د خدای علم. خدای ته ډېر لوی قادر یې. الحمدلله کې دا ټول لالل. ستا په شان قدرت طاقت ته بل چا نشته. زه به دنه څپېړه وباسم دی به مخکې چې زما لاس به ونیسي ما به راونیسي. خدای تاسو رانیوي نه شي. زمونږ دا سټوکي ستا په لاس کې دي پروردګار. که مو کینې او که مو پاسې، که مو سملې او که مو روغې، که مو وجنې که ژوند راکې، که زوی چاله ورکې که لور ورکې، که ډېرې ورکې که ډېر زامن ورکې، که څوک شنډ پیدا کړې، دا هر څه ستا په لاس کې دي. د الله لیدل، د الله اورېدل، د الله خبرې دا د خدای صفتونه دي. ژوند ورکول، مرګ ورکول، عزت ورکول، ذلت ورکول، دا ټول کائنات چلول. کل یوم هو فی شأن، دا ټول سیسټم روانول، د دې ټول هر څه قایمونکی ذات الله دی. د خدای ټول ښکلي صفتونه په دې یو رکوټي ټکي کې رالل چې بحمده دی. العظیم، خدایا ډېر لوی یې نو په شان کې، شان دې ډېر لوی دی. دومره د بل چا شان لوی نشته هېڅ چا. العظیم خدای د صفاتو په اعتبار ډېر عظمت لري. العظیم خدای د افعال او د کارونو په بنیاد ستا شان بل څوک نشي کولی.
طالبان وی توحید ذاتی صفتی فعلی ټواړه راغله درې واړه شرک په صفاتو کې په ذات کې او په افعالو کې ټول ختم شرک باندې الله ډېر خفه کېږي په دې دوه ټکو کې د خدای ټول صفتونه رالل په دې دوه ټکو کې د خدای ټول عظمتونه رالل په دې دوه ټکو کې د خدای ټوله لویي راله په دې دوه ټکو کې د خدای ډېره بړایي راله په دې دوه ټکو کې د الله هغه عظمت راغی چې د هېچا نشته په دې دوه ټکو کې تا دا اقرار وکړه چې خدای د هر قسمه عیب نه پاکې موږ د عیبونو مجسمې یو په تا کې نشته رښتیا ووایه په دې دوه ټکو کې دا ټولې خبرې رالې نو چې دا ته ووایې نو الله به خوشحالېږي که نه به خوشحالېږي نو ځکه حضور پاک فرمایي دوه خبرې دقه دوه ټکې دي الله ته خوښې دي د الله خپل صفت خوښ دی زما نه دی خوښ زما خپل صفت خوښ دی سره د دې چې زما دا صفتونه دا زوال لري دا کتاب دې ته موږ بخاري شریف وایو دا ورته ولې وایو دا چې کوم مولا صاحب لیکلی دی د هغه لقب بخاري دی د هغه خپل نوم محمد د پلار نوم یې اسماعیل د نیکه نوم یې ابراهیم د نیکه د پلار نوم یې مغیره د نیکه د نیکه نوم یې بردزبه او بخارا کې پیدا شوی او بخاري ورته په دې نسبت وایي ما د ده کور لیدلی دی په بخارا کې بخارا کې د ده خپل کور دی اوس پکې دینی مدرسه ده خو مدرسه کې طالب نشته جرنده پرته ده بالکل تاله مقفله ده تاله ورته لګېدلې ده او داسې وړه غوندې مدرسې وه وي دا د امام بخاري رحمت الله علیه کور په بخارا کې بخاري په بخارا کې پیدا شوی زمانونو چې کله دی پیدا شو دی په سترګو جوړ بیا په سترګو ړوند شو نو مور به خدای ته ژړل وی الله چې کوم زما هوښیار بچی پروردګاره نو ما نیت ده چې په ده د رسول الله مبارک حدیث ده کوم نو خدای په سترګو ړوند شو ژړل نو په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید ابتهلت بکت وابتهلت الی الله فرأت فی المنام ابراهیم علیه السلام نو هغه ورته وی لم تبکي ولې ژاړې وی زما زوی دی هوښیار ما نیت کړی چې د حضور پاک د حدیث او علم پې زده کوم په سترګو ړوند دی نو هغه وله زیری ورکړه وی مبارک د شه بچی دی جوړ شوی نو چې دی راپاڅېده مورې او دا امام بخاري دا محمد دی راویښ کړه نو په سترګو جوړ شوی او د مخکې نه نظر تیر نو دې کتاب له خدای ډېر قبولیت ورکړی دی د دې کتاب نوم ګورې بخاري شریف نه دی د خپل نوم الجامع الصحیح المسند المختصر من ایام رسول الله صلی الله علیه وسلم من سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایامه اوږد نوم څوک یادولی نشي نو خلک ورته جامع د امام بخاري وایي یا صحیح د امام بخاري ورته وایي او دی له خدای ډېر زیات قبولیت ورکړی زموږ په بر صغیر پاک و هند کې بنګلادیش او دې علاقو کې ایشیا کې اکثر ممالکو کې چې دا کتاب چاني خلاص کړي موږ ملا ورته نه وایو سند هم ولا نه ورکوو او چې ښه دې نی ختم کړي عالم ورته نه وایي دارومدار په دې دی چې دا ختم کړي نو بیا ورته موږ ملا صاحب وایو سند ولا ورکوو اعتماد پرې کوو پټکې ورته او ښځې ته څادر د فضیلت په سر کړو او سند ولا ورکړو ولې چې دا کتاب یې ختم کړه دا عالمه شوه اصح الكتب بعد کتاب الله الصحیح للامام البخاري لوی حیثیت لري مسلم دی دا زمارونو دا کتاب دی له خدای قبولیت ورکړ دی ولې چې په هغې دې پوه کړم د دې کتاب زمونږ د طالبانو ته دلیل انی او لمی وایي لیکونکی مخلص و امام بخاري اخلاص سره دا کار کوي مور حج له بوته یو دی یو بل ورو احمد چې د حج نه فارغ شو نو مور ته وی مورې تا خو د حضور پاک د احادیثو خدمت له الله نه غوښتې امکانه ویم وی حدیث خو په دې علاقه کې دی مکه او مدینه کې ما پرېږده دلته نو دی خو راکوټ یو کشر نو مور یې پې یارېده چې خدای پاکه دی خو ماشوم دی نو د بیت الله مخکې مور ودرېده او خدای ته یې لاسونه ونیول او ډېرې وژړل یا الله زما دا بچی هوښیار دی او حافظه مضبوطه ده ما ستا د مبارک پیغمبر د احادیثو دپاره غوښتی دی خدای تا ته مې د ستا په کور کې وسپاره الله ته به حفاظت کې او مې مورې فکر مه کوه او په جلا ته رخصت شوه خو د دې نه مخکې د په خپل کلي کې بلا حدیث یاد کړی د رکوټ 14 کالو عمر یو غټ شیخ زهري په هغه اعتراض کړی په سند یې په اعتراض کړی خدا وخت اوس نه دی نو دی وګرځېد نو په هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه هغه وخت کې په ټولو ګرځېدلی مصر ته او شام ته دا اوس چې دا کومې علاقې دي دا فلسطین او اسرائیل او اردن دا هغه زمانه کې شام ټولو ته به شام یا دا سوریا دې ټولو ته یمن دا بحرین دا د هغه زمانې زاړه ملکونه دي
د امارات هغه زمانه کې نو دا اوس پیدا شوي او د خراسان عراق او د مارا والنهر د خپل علاقه په ټولو وګرځېد او د حضور پاک احادیث راجمع کړل او سې کړي دي پته راته شته دی وایي ما یو شواروز په یو بادامو په دو بادامو گزاره کړې دومره محنت یې کړی او د دمشق یو جامع مسجد کې یو عالم و د هغه نه مې حدیث زده کول نو ما ته وي دستونه لګېدلي د وینو دستونه منډه به مې واله بیا به مې اودس کو درس ته به کېناستم منډه به مې واله بیا یو محدث هغه ته به ناستم یو بوډا بابا ما ته وي بچې دا څه کوې مې بچې بابا خېټه مې درد کوي او دستونه مې دي وینو دستونه وي زه را باندې پوه شوم چې ته منډې وې اودس کوې بیا کېنې ویا بابا لار او پیاله کې روټۍ وشته کړې وه په تیلو کې وی ما ته د زیتون تیل چې دا وخوره باباجي په ما خو حکیم ډوډۍ بنده کړې ده وی بچې دا وخوره خدای به دې جوړ کړي وی چې ډوډۍ مې وخوړه ګزاره مې وشوه وی بابا لار بله پیاله راله جوړه کړه چې دا م ورپسې وخوره وی چې مې وخوړه ټیک شوم مې بابا دې کې رسا چولې وی بچې اسم پکې نو دا څنګه د ورسره جوړ شوم وی بچې سور ودونه تا ته زما خیال دی چې ستا ډوډۍ نشته ستا کلمې تشې دي دا کلمې مومنټ کوي دا جنګېږي تشې دي نو دا زخمي شوي دي نو ما د له کلمې غوړې کړې نور مې سره څه نه دي کړی دومره خواري به یې کوله یو ځل د کشتۍ په سفر ته تقوی څونه وه زمونږ دا مولیان خو سادهګان پیسې ورسره وې او تیلی کې واچولې د خلکو مخکې شمېرلې یو غل ولیده چې ده سره خو دومره پیسې دي او په تیلی کې واچولې او تیلی مزې ورنګ معلوم کړ چې دې کشتۍ ته وخت غلم ورپسې وخت چې کشتۍ څه منځې لاړه نو غل چغه کړه وی خدای مو بخمانه یو تیلی پروت دی او دونه پکې روپۍ دي زرګونه او د تیلی رنګ هم دا دی او د مزې رنګ یې دا دی که چا سړي مال یې راکړې امام بخاري وی خدای غل د کشف خاوند دی که څه چل خو دلیل یې وکړه مولیان خو وي سادهګان نو تیلی ورسره غل چې چغه کړه امام بخاري وی خدای پاکه د ما تیلی رنګ پیسو مقدار معلوم دی او چې د شمېرل هغه ورته کتل غل بیا چغه وواله سړي بیا چغه وواله چې خلق ورته وی څه چغې وی خو چې په چا دې شک نو ویې لټوه که نه هغه هوښیار و نیغ په امام بخاري رانغی چې بیا به خلک وایي چې دا دې ورسره لیدو بل یې لټو بل هغه امام بخاري ولټو هېڅ یې ورسره پیدا نه کړل امام بخاري د کشتۍ نه کوشو غل ورپسې چې څه منځې لاړل د خلکو نه ځان له شو یې کاکا چې ودرېږه چې ودرېده وی نور تم خپې او زم خپې خو تیلی دې څه کړه هغه وی ظالمه د غلی الزام دې را باندې ونه لګو وی څه دې کړه په دې مې پوه کا ما خو ته پوره ولټولې وی چې تا الزام ولګو غلې غوندې د کشتۍ غاړې ته شم دریاب ته مې لړه کړه وی دا ولې خو یا به ستا شوې وه یا به زما شوې وه که وی نه ستا کېدې نه شوه ما له خدای علم را کړی نو ولې د پیسې په اوبو تلو کړې وی تا په مې الزام ولګوم او ساده ته نه خبر چې زه څه کار کوم زه د حضور پاک د احادیثو مبارکو خدمت کوم سبا به تاریخ ولیکي چې په امام بخاري په کشتۍ کې د غلا دعوه شوې ده نو هسې نه چې څوک وایي رښتیا غلا نه کړی نو زما حدیث به څوک نه قبلوي نو خیر دی که زما زرګونه دراهم روپۍ نه زرګونه دراهم اوبو تلو شو پروا نشته خو چې زما د وجې د حضور پاک په جامو په لمن داغ را نشي د کتاب له خدای قبولیت نه ورکوي دا ټول حدیث چې کله ولیکل او کله بیا تبییض کو مسودین مبیضې ته نو مکې نه یې شروع کړه او لار مدینې ته په ریاض الجنه کې پوره کړل نو د خپل قول درته وایم حافظ لیکلی ما كتبت حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى استيقنت صحته هر حدیث ته مخکې غسل کړی 2 رکعاته نفل یې کړي دي او استخاره کړی هغې نه پسې لیکلی تقریبا سره د تکرار نه 9 زره احادیث څه کم ویش نو دې کتاب له 9 زره کرته غسل کړی دی 9 زره کرته استخاري کړي دي او تقریبا 15 زره رکعات یې ولا منځ کړی دی نو خدای به قبلې کې به نه قبلې او چې یو حدیث به لیکه نو قلم به تېره کاو ابو ربع جمع کوله نو چا ورته وی صاحب چې دا د قلم یو ځل تېره که خو بلا حدیث پې لیکلی کېږي دا خوړه د لرګي قلمان به پخوا بوره مې پکار ده نو چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ وی ما د رومال کې بوره جمع کړې ده دا هغه بوره ده چې ما پې د حضور پاک حدیث مبارک لیکلي نو ما له چې غسل لا کوې نو خشاک کې دا بوره واچوې چې د دې تو اوبو ته ورسي او د اوبو حرارت زما وجود ته ورسي ممکن د الله په دې رحم وکړي دې ملا دا کتاب لیکي ازمایشونه پې ډېر تېر شوي نو چې یو ځای به یې تقریر وکړو او په فرق باطله او بیرت کوه هغه زمانه کې جهمیه معتزله خوارج روافض فلاسفه دا ګڼې طایفې وې نو په هغې به دې لګیا وردونه به یې کول حق یې واضح کوم نو غریب به یې کله یو ځای نه بل ځای ته او کله بل نو اخره زمانه کې خپل علاقې نه راغی بخارا ته نو یو والي ته د بخارا والي ته مطالبه وکړه وی راشه او دا کتاب به زما په محل کې زما بچو ته ښیې وی زه خو درباري ملا نه دا نشم سبا به مې کتاب ترخ کي زه به درغلی م او ته به چې زما بچي ښکار له تلي دي زه کتاب ولم راوړم نه وی ښه ده ما بچي به تاله درځي ورته خپل مدرسه کې کور کې خایا خو یوازې کښېنه و نور طالبان به ورسره نه کښېنئ وی دا کار نه کېږي په کبر علم نه حاصلېږي
که نورو سره کینې ښه کني مې رالیږه وی د ما د علاقې نه وده وی بس هغه ته خو یې خیره وکړه خو خدای برباد کړه خو د هغه ځای نه راووت نو د سمرقند سره خوا کې 22 یا 20 کیلومتر کې یوه علاقه ده هغه زمانه کې ورته خرطنګ وي اوس ورته قرې اسماعیل وي زه ورته تللی هلته یې رشته داران و هلته راغی دیره شو چې دیره شو خو دنیا پرې راماته شو ځکه لوی محدث او حافظ الحدیث نو د سمرقند والي د خلکو شکایت وکړی ملا صاحب خو دلته راغی خلک پرې راغونډ شو ګورې بل ورته وزارت علي هغه میټینګ وکړه فیصله وکړه چې بلې دې وباسم نو دته چې اطلاع ورکړې سمرقند والي ستا خلاف فیصله کړې ده د انجلا وطن کوي اجلا وباسي دی نو د شپې الله تعالی سوچت کړ ډېرې وجړل د اختر شپه ده ګوره الله ته وجړل ډېر فریاد یې وکړه زه چې کله د قبر ته ودرېدم دا واقع رایاده شوه قسم په خدای هر څه مې هېر شو اصلي قبر ته هغوی څوک نه پرېږدي بره یې ماډل جوړ کړی دی خلک هغې ته ودرېږي اصلي قبر لاندې زه هغې ته ننوتم چې مې وکتل دته ډېر ښکلی ځای کې قبر دی او غلاف پې پروت دی او ګیر چاپېره کرسی هم دی او قالین هم پروت دی قسم په خدای داسې ما وې د خپله مې ځمکه وتښتېده ما وې پرېوځمه داسې یو کیفیت را باندې تاري شو یو مې په کوهیتور کې د هارون علیه السلام قبر ته چې ودرېدم نو هغه باندې ډېر عجیبه کیفیت یو دا ډېر انتهایي هیبت او انتهایي بل شان حالت را باندې راغی مې خدای د علم غر د پیغمبر د احادیثو یو لوی مکتبه کتبخانه لاندې پرته ده یو متقی انسان حق و عالم خدای دلته لاندې پروت دی قبر لاندې پروت دی نو الله ته یې وجړل نو څه وایي اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت یا الله ستا ځمکه ډېره فراخه ده او په ما تنګه ده الله څومره فراخه ځمکه دې ده چې څوک حساب نشي لګولی الله په ما تنګه ده فاقبضني الیک غیر مفتون الله ما ځان ته قبض که خو د فتنې د مرګه مې وسات امام بخاري په جد تنګ شو په زندګۍ تنګ شو د ظالمانو د لاس د دغه معتزله او خوارج او مجسمه د لاس اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت ستا ځمکه ډېره فراخه ده او په ما تنګه ده فاقبضني الیک غیر مفتون خدای ما ځان ته قبض کو د فتنې د مرګه مې وساته نو پرېوته بلا خولې ته لاړې او لاړ وفات شو ما وجړل چلته ودرېدم ما ناسه هېر شو ملګري ولاړ دي ما ته ګوري چې دا خو تیاربوت غوندې ولاړ دی هر څه رانه هېر شو اخره کې مې سوچ کو نو بیا مې خپل سند امام بخاري پورې ورسوه خپل استادانو سند او دا لومبی حدیث مې وی حمیدي والا او آخري حدیث احمد ابن اشکاب والا انما الاعمال بالنیات حدیث او دا مې وی بې سړی وبېله او چې وفات شو صاحب من یو عالم خوب ولیده رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ شمېر ملګري ورسره وي حضرت څه کوې وي د امام بخاري استقبال ته راغلی الله اکبر وي په اس مې خپه واړوله او خرطنګ ته لاړم چې څه چل خو شوی دی وي د جړا چغې مې واورېدې ما وی څه چلو شو وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو دا کتاب دغې مولا لیکلی دی چې د مرګ په وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم او د کتاب تعلق چا سره دی ټول د حضور پاک نقشه ده د پیغمبر مبارک عقیده او هغې د عقیدې څه ویلي دي عمل اخلاق حتی د حضور پاک د ویښې او د خوب حرکات و سکنات ګرځېدل ټول د پیغمبر نقشه منتخي مبارک د رسول الله مبارک نه تاویږي نه تاویږي نو چې کتاب تعلق د دغې سره لري او د امام بخاري حالات نو دې کتاب له به خدای قبولیت ورکوي که به نه ټول علماو ته وایم چې د بخاري او د احادیثو خلکو ته ورسوئ او د عظمت بیان کوي خلکو ته او د بخاري عظمت بیان کوي او د احادیثو چې خلک عمل وکړي او چې کم مخالفین دي چې دا زړې مات شي ټولو ته تاسو هم کوئ دي امام ترمذي حالات امام بخاري حالات امام ابو داود د محدثین ورسوي خلکو ته د دې کتابونو عظمت خلکو ته مخکې کړي د په لندن کې ناست په امریکا کې ناست په دې کتابونو اعتراضونه کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې ایران سره یو جنگ وشو او د ایران یو شاهزاده و هغه گرفتار کړ او دا ډیر زیات قابل سړی و دا ایرانی شاهزاده د دنیا مسلمانان وجلی او داسې جنگی تدبیر ورته چې ستکړه مسلمانان هوښیاران مسلمانان د ځان نه تیر مسلمانان دا به په داسې تدبیر مړه کړل چې د مسلمانانو ډله یې وویستل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابو ته دا سړی خو
دلته خو موږ برباد شو ټولې علاقې فتح کړې خو دا علاقه نه شو فتح کولی خو دا سړی که مو جمدې ګیر که نو کار به وکړي سړی یې جمدې ونیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته پیش چې پیش یې که حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالی ول اسلام پیش کوي زمون خو دې نوغه وویستا بلا زمون مسلمانان دې مړه کړل مجاهدین دې شهیدان کړل بیا هم د اسلام دعوت ور در کوم که مسلمانېږې دې مجوسي و هغه وی نه اسلام نه قبلو چې اسلام مې قبله و ایمان مې قبله و نو بیا دا دومره جنگ مې د سره ولی کو وی خانو جلاد یې راوغوښته لاس پې ولا لاسونه خپې ولا کلک تړلي وی زه پړه د سار باندې هغه ووایه چې پوره کم وی د مسلمانانو بادشاه زما په زړه خو یو ارمان شته خو پوره به نه کوې وی ګوره زه موږ دروغ نه وایو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم غیږ کې لوی شوي یو زموږ پیغمبر رښتونی او موږ هم رښتیا وایو موږ دروغ نه وایو وی ښه ډېر زیات تږ یم یو ګیلاس به راکړي چې په دې خپل لاس یې ونیسم دا مې ارمان دی ښکلی یخ ګیلاس د شیشې مزېدار او زه د اوبه وڅښم وی مړه دا خو راکوټې خبره ده ورشئ یخې اوبه وله راوړئ په یخ جام یا ګیلاس کې هغه زمانه کې چې څوک دا سونه ولا اوس پړدل وی زه بس کم په خپل لاس دا مې ارمان دی وی ها والا چې جام یا ګیلاس یې لاس کې واغېشته دا لاس یې داسې رپېده وی سکه که نه وی صیب یریږم د څه نه هسې نه چې زه دا جام یا دا ګیلاس ته خولې ته کم او جلاد مې شاته ولاړ دی سټ مې ونه وی وی نه دی وجنم تر څو چې دی د اوبه نیس کلی د دې ګیلاس ته اوبه چې دی تر څو نیس کلی نه دی وجنم وی صیب یریږم وی زه دروغ نه ویم رښتیا ویم تر څو چې دی نیس کلی نه دی وجنم ګیلاس یې په ځمکه سره د اوبو غورځو وی د دې څه مطلب اوس مې نه شي وجل وی تاسو مسلمانان دروغ نه وایئ او تا راته اوس هم وایي چې زه دروغ نه وایم نو تر څو چې دا ګیلاس ما نیس کلی ته مې نه شي وجلی ګیلاس خو لاړ اوبه خو ځمکې راښکې اوس خو دا زه نه شم څکې اوبه ځمکې له لاړ ځمکې راښکې او تا په خپله ووې چې دا دې نیس کلی نه دی وجنم نو ته اوس ما څنګه وجلی شي حضرت عمر حیران شو چې خدای دا څنګه هلک دومره هوښیاره لک په کم کرتب یې رانه ځان بچ کو صحابه وی صاحب وجلی پکار دی وی نه نشم وجلی اوس ما ورسره وعده وکړه زه دروغ نه وایم چې تر څو دی دا ګیلاس نیس کلی نه دی وجنم ګیلاس اوس کم دی نسکي شي هغه خو اوبه ځمکې راښکلې په ځمکه کمبخته غورځو وی زه بس نه دی وجنم مونږ خو دې برباد کړي یو خو زه د دروغ نه وایم ما د خپل ښکلي مبارک نه رښتیا اورېدلې دي رښتیا راته ښودلې دي د دروغو دا په خپل ایمان او په خپله جامه کې ښودل نه غواړم زما معاف کړي لاس پې وله پرانیځې چې کم خو عزیزي به د هغې راستګویۍ او د رښتیا خبرې او د رښتونولۍ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وجې نه هغه شهزاده خدای پاک مسلمان کړ داسې دین داسې ایمان ما غوندې سړی چې ما ستاسو دلیستی دی او د دنیا مسلمانان مې وجلی دی او زه د رښتیاو د وجې نه چې ته دروغ نه وایې زه دې پرېښودم هغه هلک خدای مسلمان کو او چې مسلمان یې که نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل جنگي مشیر وګرځاو د جنگ ډیفنس چې ورته وایي د هغې مشیر یې وګرځاو خاص مشورې والا او داسې مشورې والا د ورکړې چې دغه علاقه د ایران او د افغانستان څه طرفونه او د عراق او دا طرفونه حضرت عمر چې فتح کړل د دغه هلک په مشوره باندې فتح کړل داسې مشورې والا ورکړه ګوره رښتیا اوس څه چل وکړو د رښتیاو انجام ته ګوره اوس کلم کې رښتیا وی ظاهر کې به تراخي خو الله به خوشحاله شي چې الله خوشحاله شي نو فایده دې په دې کې ده چې ته الله خوشحاله کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رښتیا چې دی دا سړی نیکۍ ته ور متوجه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبی آمینه مینه مثالی وی او بل سره مثالی مینه عادت نسور روزه پس عبدالله لا په سفر دا قانونو چې تجارتی سفر باندې به خلک تلل په تجارتی سفر
دا واده نه یو څو ورځې پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې. حضرت آمینه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند سره. خطه به سبا دی په تجارت بنم یا سړي دا به څنګه چلي ته خو زما نړۍ کې ښځې بس تجارتي قافله ده او مخکې نه م پروګرام سیټ کړی دی څه به کوو ژوند دی قانون دی. شپه مو په ویښه دواړو تېره کړه دواړو په ویښه په مینه تېره کړه. ښه سار به دی چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله دي که نه عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوا مزه لږ دلته ما ته ودرېږه درته لږ وګورم چې بیا به لاړ قافله لا نه وتلې بیا بیا را منډه کړې یا مینې ته لږ غوندې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم. داسې مینه داسې مینه او چې ته نو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله وی ای امینې د رسول الله مبارک پلار او مور ای امینې ګوره یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله به راغله جرس به وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد. ابه میاشت پس راغله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به یې سوداګانې خرڅولې وخت به تېرېده. ګوره چې جرس وټنګېږي امینې ماله به رامنډه وې ماله به راځي خامخا چې د ما سره به چې په تا مې ړومبی سترګې ولګي. داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله م قافله را جو جرس ټنګ دې واورېد امینې ګورې په منډه به ماله راځې جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خچنه خو ماله به را منډه وی چې د تا ته وګورم امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي. عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي. واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه قافله دي دا ورپسې روانه تر څو چې د مکې نه قافله نه وتلې دا به ورپسې تله عبدالله به شاته کتل دی به ورپسې کتل. امینې زه بسته که نه ښه امینې را سره پسې که نه ښه قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره لاړ. اتفاق دا و چې واپس راتلل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بی بي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه اوس او وفات شو په مدینه کې دفن شو. دې ته پته نشته خوارې ته قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې ته راځي او جرس وټنګېد جرس وټنګېد حضرت امینې منډه کړه ما عبدالله راورسېد ما ته وایي دا وصیت کړی و یا غږېږي ماله به را منډه وی د حیا د کور و بار ووته او د هر چا د چې څوک په قافله کې رونو سربورانو منډې کړې چې زما پلار هغه دی راغی رور مې هغه د قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې او د خلکو سامان اوږو چلیږي کور ته لارو کې پلار ته بابا راورسېدی او سامان په اوږو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه ما عبدالله به ودرېد خلکو سامان ټولو کورونو ته وچل خو د حضرت امینې د زړه ټکور رانغی هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي و چې ما له بړ جرس ته را منډه هغه دلته شو بل چا سامان نه پوهه کړی وي دا د خاوند سامان او جامې مدینه کې دفن کړی مثالي مینه دې ته وایي محبت. بیا هم امینې خاوند نه پس دویم خاوندونه رسول الله مبارک ماشومه مو راکوټې مو خاوند له لاړه مدینې شریفې ته د خاوند قبر لګو مدینې ته لاړ په راتلو کې غریبه په ابوا کې وفات شو لاړه مړه شو رسول الله مبارک ماشوم پاتې شو. زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړه د جوړم نو ما ښکلی ژوند تېر کې ښه شته ښکلی ژوند. गाइस आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं प्रिजन गेम और फिर से आज हम लोग नया गेम खेलने जा रहे हैं प्रिजन गेम और इसको हम खेलते हैं तो हार्ड मोड और ये लावा ये क्या लवर टाइप है ये दोनों लॉक है तो इसलिए हम लोग इजी मोड ही खेल लेते हैं ताकि ये हार्ड मोड ना खुला हो हम लोग वो तो कर पाते हैं और ये हम नाली के पास खड़े अरे गंदे जाके बैठ गया वहाँ पर मस्त तो यहाँ पर जो है ना गेमिंग का सेटअप वेटअप लगा रखा और ये तो मैंने इस कुर्सी को गिरा दिया वाओ लगता है इसमें कोई गेम शेम खेल के ये
प्रिजन खोल के यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बंदा पता नहीं क्यों बैठ के एकदम मस्त नाच रहा है। पता नहीं ये क्या है, इधर पता नहीं क्या है ये। खैर ये बंदे यहाँ पे गंदे कहाँ हट गंदी, ये मेरी तरह बंदी है, कहाँ पे जा रही है, मुझे इसका पीछे करना पड़ेगा। और भाई ये तो सही रास्ते पे जा रही है, ये रास्ता है यहाँ से मस्त आए और यहाँ पर कौन सा हो गया। अभी मैं बोलूँ यहाँ पे कैसे जाना चाहिए ये मुझे पता नहीं था। और अभी हमें कहाँ पे जाना है, वो बंदी और एक काम की बंदी थी, उससे देखते हैं मैंने मुझे करना था। यहाँ खुद ही ढूंढ लेते हैं वो कभी कब आएगी। ये एरो निशान को ना फॉलो करना चाहिए। ये कह रहे कि इस अच्छा यहाँ से एक रास्ता है, डिब्बे के ऊपर डिब्बे के ऊपर क्लाइम करके जाना है। क्लाइम नहीं रन है, पता नहीं क्या है, बस वो करके जाना है। जंप, हाँ तो ये बटन ये लोग मारना चाहिए। अभी बटन के पास में, अच्छा ये नहीं थे पहले, ये दरवाजा नहीं खुल गया दरवाजा। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा, हमें यहीं से जाना पड़ेगा। अबे हट के तू कहीं पे भी लेके चली जाती हो ना। यहाँ पे चढ़ रहा था, वहाँ पे बाथरूम पे बैठ गया, पागल है क्या? ओ तेरी मैं तो इसे मस्ती में मगन थी और वो गिरी गई बच्ची मेरी बेचारी। मेरी बेचारी बच्ची बेचारी, क्यों भाई क्या हो गया है? ठीक हो क्या? ठीक हो ना? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है वन। पहले मेरे को पता नहीं था ना कि मेरी जो जंप है वो कितनी है और क्या करना है। मस्त वाला मेरे को इतना पता नहीं था क्या करना है। खैर ये पाना है हर, इसको हमें शायद उठाना पाना टाइप कुछ तो है बर्तन। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, लेकिन इस पर कैसे अटैक करना है? तो ये तो हमने खुद को वो कर लिया, पता नहीं कैसे। शायद इसको ऐसे लगे मस्त। यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं और आप लोग ने नोट करा एक मिनट आप लोग, वो सामने हमारा प्रिजन। हम लोग अभी अपने प्रिजन से घूम के यहाँ से पूरा मस्त रात बन रहे हैं। मतलब हम लोग वहाँ से घूम कर मोटा आ रहा है। अबे इसको भी तो पकड़, तो मेरे पीछे क्यों लग गया? तो भागो अरे भाग, अबे भाग मोटा पीछे कर रहा है। अबे मेरे जितना वो जो एरो है ना उसको फॉलो करना। अबे नहीं आराम से, तो क्या हो गया? मैं गिर जाती है। नहीं अरे पाले मुन्ना तो काला लाई आराम से भैया, आराम से गिरना चाहिए तुम। चलो भाई भागो। अबे पगो, अबे नहीं अबे मैं गिर जाती मोटे। गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छी तू अब मुझे पकड़ के दिखा, ये ले आजा मोटे बड़ा पेट तेरा। बे भैया बे सही बात है। ये बटन किस चीज़ का पता नहीं, छोड़ो भैया मेरे को तो कुछ नहीं दिखना है। मेरे को अभी भागना है यहाँ से, बस प्रिजन एस्केप करना है मुझे भाई। और ये जो क्या है, ये मेरे पीछे आ सकता है शायद, नहीं वो ये ले उसको मार सकते नहीं, वो बाद में टेस्ट करेंगे। अरे भाग, मैं उसके पास में आके गिर गई। अरे भाग जा रहा है। अभी मैं रेडी, अभी इसको पार कर लूंगी भाई। छोटा मोटा तो गेम है यार, अभी कोई नहीं करता है भैया, बच्चों जैसा गेम है। जा आराम से जा, भाग मोटे दिख नहीं रहा है। पागल कहीं का है, मेरे सामने आके बैठ रहा है मस्त अपना। मैं हट जा मेरे बाप। ठीक है हट जा पागल। मुझे कोई कर ले जा पूरा मोटा। मैं इस पाइप पर वहाँ पे जाना है मुझे से है ना।
इधर मैं बड़े आराम आराम से जाने वाली हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। बे 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 ये तो उसको कुछ मार मार रहा है यार भाई, ठीक करना आ भी मार इसको। और शायद मैं सामने गेट पे खड़ा दिखाऊं। आराम से आराम से आराम से चलो गेट करो, ये भी शायद मैं तोड़ना है। एक मिनट, इसमें से वायर निकल रही है, वायर जा रही है इधर से। भाई मेरा जो बोला था ना ये बटन किस चीज का है यार, यार कोई दबा के आ जाओ प्लीज यार, इसके बिस्किट्स में। अबे यार तू चली जा यार प्लीज, मेरी बहन होगी यार, मेरे जैसी भी दिखती है देख, प्लीज यार आजा, मैं मर जाऊंगी। चलो ठीक है, कोई भी नहीं दबा रहा है, मैं खुद ही दबा देती हूँ। ये मैं आई, मैंने एंट्री मारी और मैंने इस बटन को दबा दिया, वे उसने पकड़ लिया। ठीक है चलो बटन मारते हुए चलेंगे। अच्छा पहले से बटन पहले से ही दबा हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बड़ा मस्त काम हो गया। भाग 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 बग बगना पड़ेगा तुझे, बग 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 बग, बस मैं फिर से वहाँ तक पहुँच पाऊंगी भैया, लेकिन उसके लिए मैं बहुत ही फंसा है। फिर मैंने जो पहले देखा था ना उसको मुझे दबा लेना चाहिए, अब ये देखिए मोटा फिर से आएगा, तो वो मोटे मेरी जान छोड़ दे मोटे। जब मैं गिर जाती हूँ ना तो मैं इस पाइप से बाहर नहीं निकल पाती, क्यों मोटे, आधा पेट भी दिख रहा है तेरा बड़ा पेट तेरा, हट तुम मोटे कहीं का मोटे, नहीं दिमाग इसने मेरा खराब कर रखा है। भाग, मेरे प्लेयर पे भी ना मेरे को बड़े गुस्सा आ रहा है, ऐसे आराम से खड़े होके बैठ रहा। मेरी खून की सांस के लिए वो पता चला गया, मुझे मोटे के साथ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अब अपना मस्त मगन होंगी गेम करने में, क्योंकि मैं अब यहाँ से आगे निकल जाऊंगी और मुझे कुछ तो नया देखने को मिलेगा। ये जगह तो मैं देख देख के बोर हो गई पूरी, अब मुझे बहुत ही संभल के जाने, क्योंकि मेरी मंजिल सामने हो गई। मारो मुझे मारो, वन लास्ट बार मैं हार गई ना इस गेम को। भाग गए फिर से खून, अरे भाग भाग तो गिर गई मैं। मुझे नहीं करनी एक भी मिस्टेक, अब मुझे बिल्कुल आराम आराम से जाना है, क्योंकि ये जगह आराम आराम से जाने की, ठीक है ना, जंगली तोप करने की ये जगह नहीं है। इस जगह में आपको आराम आराम से जाना है, मेरी तरह आप लोग गलतियाँ नहीं करना, ठीक है। देख लिया ना मैंने कितनी गलतियाँ करी है, पहले तो मैंने वो बटन नहीं दबाया, अब मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों नाच रही हूँ, आराम से जा नहीं रही हूँ, और इतना ज़्यादा कोई भाग के नहीं जाता है, जाना तो वहीं पे ही है ना, आराम से जाओ तेज़ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें आराम आराम से जाना है, सही है, बस हमें इस गेम को जल्दी जल्दी से प्यार करना है, लेकिन हमें जाना आराम आराम से, ठीक है। और अभी तो मैं आराम से चल सकती हूँ, क्योंकि अभी तो 2 पाइप, तो 1 2 3 और अब मैं भाग के जाऊँगी मस्त। नीचे जाना है, नीचे क्या है चलो दिखाना, नीचे कुछ दिख नहीं रहा, चली जाती हूँ। अभी मुझे कहाँ पे जाना है, वेंट्स के तार सकते नहीं, हम लोग वेंट के ऊपर भरोसा करके गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना कहीं। खैर ये क्या है, खैर ये जो भी है इन सब को हम छोड़ते हैं। ये क्या है यहाँ पर, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। ये सारे टॉयलेट सर, ये क्या है, जो यहाँ पे वो यूज हो रहा है, मुझे अभी पता चला। ठीक है भाई मस्त, अपना अभी आएगा, अभी ये जो गेम है ना मेरे मकसद का बना, ठीक है भाई। एक कैदी हमेशा सुरंग करके भागता है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं तो ये जेल के नीचे क्या बनाया रखा है भाई, कैदी को भागना होगा ना वो वैसे भाग रहेगा,
तो हम ही पागल है जो सारा के सारा सब कुछ खेल रहे हैं, लेकिन जो खेम वाले होंगे ना भैया, भाई जेल के नीचे कौन ये सब बना के रखता है, मुझे नहीं पता, आप लोग को पता है ज़रूर बताना। ये पता नहीं इसने जेल के नीचे क्या बना रखा है, पूल भी बना रखा है अलग से। एक मिनट, खतरनाक, तो हमें हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। आप लोग सो कर ये गेम नहीं खेल सकते, ठीक है। ये देखो, ये लकड़ी टूटने वाली है और मैं भैया अब आराम से अबे 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 मैं यहाँ से बैठ नहीं सकती। और अब मैं यहाँ से आगे मुझसे क्या गया, चल छोड़ो। पानी डाल रहे यहाँ से। अबे नहीं 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 करना, ऊपर से चलते हैं और आप क्या कंकाल पड़े यहाँ पर, जेल खाना है कुछ और, भाग बचाओ, वो हो गया, वो गिर गया, बहुत ही बड़ा एक बार में मैं ना खुद सारे अंकल की तरह आराम से बोला भी आराम सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। भैया प्लीज इतने पैसे तो आप लोग के पास होने ही चाहिए कि आप लोग सीनियर लिफ्ट से ऊपर कहीं पे आ गया, ये बंदा भी वैसे आया है भाई, हमारे तो बंदे घड़ी तो बंदा ऐसे कौन सी जगह मुझे नहीं, कैफेटेरिया यहाँ पे कैफेटेरिया वो देखो कैफेटेरिया है। अब जो है ना यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते क्योंकि जेल जो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हो चुके हैं और हम कुछ ज़्यादा ही गए आराम से भैया, इतना भी बंदा नहीं करता आराम से। अबे अब मुझे समझ आ गया फुल लास्ट में जंप, बहुत सारे जंप आराम से। अब हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, अबे भैया आराम, जल्दबाजी करने के लिए वक्त भी बताएं। अब हम ऐसे करेंगे, असली में अगर ये कोई मुझे करने